ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیشنگوئی مطابق چې روایات او احادیث کې راغلي دي چې څومره قیامت را نزدیکیږي نو تعداد او شمیر د نارینه‌و به کمیږي او د زنانو په تعداد کې کثرت او ډیروالی به راځي. د دیو جنا دغه حدیث چې د قیامت په علاماتو کې چې په آخر دور او زمانہ کې تعداد د زنانو به دور ډیری تر دې چې یو حدیث کې دام راغلی د یو سړي بالمقابل به 50 خزې پاتې شي. دیو جن د نارینو په مقابله کې د زنانو تعداد رستر رز ډیریږي او دا د نیمه نه زیات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته چې د کور په چار دیوارۍ او پرده کې ناس وي. کوم حکمونه چې د رب العالمین د نارینه‌و د پاره دي نو پاغي کې اکثر حکمونه د زنانو د پاره دي. ورنبنه د زنانو د پاره لکه څنګه نارینه‌و د پاره اهم خبره ده د ایمان خبره ده چې یو نارینه زنانا د الله په ذات عالیه باندې یقین وي او د خپل نفع نقصان د خیر د شر د عزت د ذلت د ورکولو د بندولو ذمہوار صرف او صرف یو الله رب العزت ګڼي. رنبنه اهم مسله د مسلمانانو د زنانو د پاره د ایمان مسله ده چې د دې د الله په ذات عالیه یقین وي او د هر څه ورکول والا او دارنګ په هر څه باندې قادر دا صرف او صرف الله رب العزت ګړي. دا عقیده وی
چې الله رب العزت عالم الغیب دے. په مخلوقاتو کې کا انبیاء علیهم السلام د لوی مرتبه او درجه خاوندان دي. اولیاء او ته الله لوی شان ورکړي، خدا الله سره د غیب په صفت کې شریک نه دي. اکثر زمونږ بعضې میندې خویندې د ناپوهۍ د وجنه کله کور کې څه سیروک شي، نو بیا د دې بعضې ناپوهو زنانو چې هغوی په دمونو اچولو مشهوري وي، زی هغوی ورته نکونه ګوري، لاس ګوري، او دا ورته د ځان او د دروغو نه وایي چې ستا دا غلا فلاني کړې. دا خبرې په شریعت کې درستې نه دي. یو شی رک شي یا چانه څه غلا وشوه، نو د هغې تعلق د غیبو سره دی، او غیبدان صرف او صرف الله رب العزت دی. دیو جن ستاسو کورونو کې یو شی رک شي، نو دغه نکونو تورولو والو پسې ګرځېدل نه دي پکار. بعضې زنانه کورونو کې لاسونه ګوري، وایي نصیب معلوموم، قسمت معلوموم، د سبا د حالاتو د آینده حالاتو د هغې علم او خبر صرف د رب العالمین سره دی. نبی علیہ السلام دا عقیده د نابالغو ماشومانو جنکوم برداشت کړی نه ده. بخاری شریف روایت ته چې څه ماشومان وي هغوی څه اشعار وي، او هغه اشعار هم زمونږ د دې فسق و فجور د اشعارو غوندې نو، بلکې د هغه شهداو حالات او د هغوی د شجاعت خبرې پکې کېدې چې هغوی د الله د دین د سربلندۍ دپاره قربانۍ پیش کړې وې. یو ماشومه نابالغه و هغې پکې دا یو شعر وی: وفینا نبی یعلم ما فی غد، وی په مونږ کې داسې پیغمبر دی چې د سبا په حالاتو پوهېږي، د سبا د حالاتو ورته پته لګي. نو نبی علیہ السلام هغه ماشومې ته ووی چې بچې داسې ونوې، دعی هذه وقولی ما کنت تقولین، وی داسې بنوې چې مونږ کې پیغمبر دی د سبا په حالاتو پوهېږي، بلکې دا مخکې کوم اشعار دی وی نو دا وایا، ځکه د سبا په حالاتو نبی ولی شهید مړی ژوندی دا نه پوهېږي. الله فیصله کړې د سوره لقمان 21 پارے کې الله وایي د سوره لقمان په آخر کې وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، هیڅ یو نفس ته پته نشته کاغه نفس د ولی دی که د نبی دی که د مړي دی که د ژوندي دی چې دی به سبا له څه کوي. د سبا په حالاتو پوهېدو والا صرف او صرف یو الله رب العزت دی. دیو وجنه دا عقیده د یو زنانه د یو کوټګر تعویزګر باره کې لرل چې په غیبو پوهېږي، زما نصیب به معلوموي، ما نه کوم شی رک شوی هغه به راته ښایي، نو دا عقیده د قرآن او سنت نه خلاف عقیده ده. بعضې نور داسې رسومات په زنانو کې وي، بعضې نور داسې رسومات زنانو کې وي چې هغه رسم غلطي عقیدې او کفر او شرک ته رسي. لکه اکثر ستاسو دا خو پوهه خلق دی، مونږ پله زنانه د بعضې کپړو نه کرکه کوي، وایي شین رنګ په مونږ ښه نه راځي. بعضې زنانو تور رنګ مقرر کړی، وایي یاره مونږ چې توره کپړه استعمال کړي نو مونږ له څه خیر نه دی رسېدلی. نو ګوره د تورې کپړې نه یره کول چې په مونږ شین لباس ښه نه راځي، تور لباس ښه نه راځي، دا خو دغه لباس د الله سره شریکول دی. د بعضې بوډۍ ګانو زنانو دا ترکیب وي چې خپلې لوڼه او انګین دی ایله اوقات جوړ کړي چې دی وخت کې به آینه کې نه ګورې، دی وخت کې به جارو نه وي، دی وخت به سر نه منګځې، ورنه ته به ټکر ومومې، تکلیف به ومومې. دا عقاید د اسلام د عقایدو نه خلاف عقاید دي. زمونږ او ستاسو د خیر د شر د نفع نقصان د مرګ د ژوند د دې مالک الله رب العزت دی. یو وخت کې صفائی یا جارو وال یا پاینه کې چې شریعت نه دی بند کړي نو موږ سره د ځان نه پابندي لګو. بعضې ورځې زنانو سپیرې کړي، خپلو بچو ته وایي په دې ورځ به سفر نه کې،
بعد میاشت زنانو سپیری ګرځولي چې دا فلانه میاشت او محرم دی او په دې کې بوادنه کې او دعا اخترونو په منځ کې ونه کې دا ټول عقاید د اسلام د عقایدونو خلاف عقاید دي چې نبی علیہ السلام په موږ او تاسو باندې په یو میاشت او ورځ کې د واده د خوشحالۍ پابندي نه ده لګولې نو څرنګه یو سړی په هغې کې واده کول ناروا ګڼي واده کول څنګه په هغې کې ناروا ګڼي نکاح خو سنت و او د هغې باره کې د وقت څه تخصیص د هغې دپاره یو خاص وقت مقررول دا په شریعت کې نو دی وجه نه چې موږ تاسو د دې خبرې نه اجتناب وکړو بعضې ناپوهه زنانه داسې وي چې هغوی د مرادونو او د حاجتونو دپاره پیرانو درگاهونو زیارتونو ته ځي نو ګوره یو زنانه که علماو لیکلي صحیح عقیدې مطابق چې د قبر ولی شهید نه څه غواړي نه او تش قبرستان ته ځي ګناه کبیره ده او کالته تې غواړي چې دا ولی او بابا به ما ته بچی را کوي زما د بدن نه به باد لرې کوي ما نه به تبه لرې کوي یا زما په بچو مشکلات یا به لرې کوي نو دا خو صریحي د شرک او کفر عقیده ده ځکه قرآن پاک فیصله کړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي اے زما پیغمبر دی امت ته دی وایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ورته وایا ځان د پارم د نفع او د نقصان مالک نیم نو چې کله ژوندې پیغمبر د ځان د پاره د نفع او نقصان مالک نو یو مړی ولی شهید چې هغه زما او ستا دعا ته محتاج دی هغه څرنګې زموږ د بدن نه باد لرې کړي یا به اولاد راکړي اولاد ورکول والا الله دی ابراهیم علیہ السلام په سپینه ږیره اولاد چا نه غوښتی اهل علم لیکلي وایي شپږ اتیاو کالو پورې د هغوی بچي نو دوه بیبیانې وې د حضرت ابراهیم علیہ السلام شپږ اتیا کاله پس هغوی ته ړومبی بچی حضرت اسماعیل علیہ السلام الله ورکړی د یوې بیبي نه او بیا 14 کاله پس بل بچی اسحاق علیہ السلام الله د بلی بیبي نه ورکړی حضرت ابراهیم علیہ السلام سوئی سورہ ابراہیم 14 پارہ کې راځي ابراہیم علیہ السلام وی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء ابراہیم خلیل الرحمن وی علیہ السلام وی حمدن دیا غزات لرا چې سره زما د بوډاوالي او د سپینې ګیرې نه ما ته دوه بچي راکړل اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام اولاد ورکول والا الله رب العزت قرآن فیصله کړي سورہ شورا 25 پارہ کې الله وی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء خاص اللہ لرا بادشاہی د اسمانونو د ځمکو دا پیدا کوي هغه چې خوښ شي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور چاله چې خوښ شي تشلونه ورکوي چاله چې خوښ شي تشزامن ورکوي او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله خوخشی نو لکانو جنکی گڑوڑ ورکی ویجعل من یشاء عقیما او چاله د سره شندو ګرځي ننارینا اولاد ورکی نزنانا اولاد هیڅ چاته دا اولاد د ورکولو اختیارات ورنکړ زموږ دا ناپوه زنانه وای دا بچي او دا لور میر ډېر نیاز بین دی وای دې دپاره موږ ډېر باباګان او اولیاء را لړزولي دا عقیده د کفر او د شرک کی دوا اولیاء اولاد نشي ورکوله هغه په خپل خیر او شر نفع او نقصان کی الله ته محتاج دي نو دا عقاید زما عزت مندو چې موږ تاسو اون لرو دا غلط عقاید دا غلط نظریات دا موږ تاسو اون لرو دا زنانه بچی رسختی د کورنا نو بیا دا غي د حفاظت د پاره اولیاء را مدد کوي چې فلانی بابا را ورسېږي او الله لمه حواله کړي فلانی بابا لمه حواله کړي و اذا الله لمه سپارله رسول الله لمه سپارله دا د اسلام د عقیدې نه خلاف عقیده
چې دا څنګه او تاسو نو وایو د دین اجتناب کو د دین موږ او تاسو اجتناب کو دا په موږ او تاسو باندې ضروری او لازم خبره بای زنانه د بچو د یاره د پاره کله ورته د لاسو کې کنج کې چي کله ورته تارو نه چي کله چړی چړوکې د بالغ د لاندې کی دي نامین د تپکار دي چې د بچو د حفاظت د پاره معوذتين دی وي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دی وي نور دمونه چې نبی عليه السلام ذکر کړی او پاغه باندې خپل وسی حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما دم کړي هغه دمونه پکار دي چې زنانه زده کی او خپل بچو ته د پیریانو دارنګ د شیاطینو د شر او فساد نه د الله پاس مای حسنا او باندې پناهي حاصلې هغه باندې پناهي حاصلې په دې ترتیب باندې او دغه غلط عقایدنا زما عزت مند اجتناب وکي د ایمان او د توحید نفس زنانو ته نور ډېر مسائل د الله د طرف نه متوجي هغه ټول کې لوی حکم د پردې حکم دی وګوره یو الحمدلله زموږ مسلمانانو کې مختلف علاقو کې پردشتا خدا د رواج پرده ده یو پرده د شریعت مطابق ده رواجی پرده باندې د الله په حضور کې ساجر او ثواب نه ملاوي بلکې الټا به پیرانی ویش یو د شریعت مطابق پرده ده هغه باندې د الله حکم ژوند کیږي د الله د حبیب طریقه د عمل د لاندې راځي نو پاغه باندې په دنیا او آخرت کې انسان ته اجر ملاوي قران پاک ګوراغه کسان ذکر کړي چې زنانه به پرده نه کوي خپل خاون شو پلار شو رور سکوي یا نا سکوي دارنګ خپل بچي شو خپل خورای شو خپل روار شو دا قران پاک ذکر کړي او د تراو د ماما ذکر کو قران کې نه راغله خو احادیثو کې راغله چې ماما او د ترنم پرده نشته بخاری شریف کې روایت راغله د ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله عنها رضاعی ترو ناغ کور تر دن کې دی اجازه غوښتو بیبي ورته فرمایل چې ما الله د پیغمبر نه تپوس نه کړي ترات لنش نبی علیہ السلام کور تراغه ام المؤمنین داسې د حدیث الفاظ دي وې ما ته خوشودا غزنانه را کړي نو دې څنګه په ما باندې اجازه نه غواړي نبی علیہ السلام ورته وې داستا تر دې نو تو ورته دراتلو اجازه تو نو چې کله رضاعی تراو ماما نه پرده نشتا نو سکت تراو ماما نم شرعن پرده نشتا چا سره چې ګوره نکاح کیږي نو د زنانو بداغې نه پردی لکه خاص کر د خاون خپلوان د خاون رور چلی ورته وي د خاون ماما د خاون تر د خاون د ماما زوی د خاون د تر زوی دا محارم نه دي کما زنانه چې دینه پرده نه کوي نو دا په فرضي پرده باندې عمل نه کوي دا په فرضي پرده باندې عمل نه کوي دي خلکو نه باقاعده پرده دارنګ هغه نارینم چې د تر د ماما او د رشتہ دار کور ته بلا اجازه دي دا د قران پاک د حکم نه خلاف کوي الله یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم اے ایمان والو د خپل کور نه بغیر د بل چا کور ته ونځئ که ضرورتم د اجازه بغواړي کدا کور نارینه موجود دی وردن نه بشي ورنه کته شي زنانه دي نو د شریعت حکم دام نه چې د تهمت د زین وزن ساتي ځکه دا مسله ده د شریعت حکم دی چې کوم ځای کې داسې زنانه چې هغې سره نکاح کیږي او د هغې سره یو نارینه را جمع کیږي نو نبی علیه السلام وایي دریم شیطان دی دریم ورسره څوک دریم ورسره شیطان نو که یو کور کې رشتہ دارو کر ضرورت هم دی نو سړی دروازه دی وټکوي که نارینه وي نو خدای به د ضرورت مطابق وردن نشي او نارینه زنانه به پرده وکړي او که سوکنی او تشي زنانه دي او د هغې په محارمو کې نه دی رور نه دی تر نه دی ماما نه دی خورای نه دی رواره نه دی نو دی هغه کور ته وردن نه کېږي نو دا موږ د میندو خویندو زنانو ته د شرعي پردې اهتمام پکار دی چې د کومو کسانو نه الله او د الله رسول ویلي چې پرده به کې هغې نه پرده پکار ده خاص کر د لیور باره کې نبي علیه السلام نه تپوس شوی چې د الله پیغمبر ارایت الحموا لیور باره کې ستاسو حکم دی
نو نبی علیہ السلام وی الحم الموت لیورخ مرگ دے. او حم علماء لیکلی د خاون خپل ته وای، که د خاون رور دی، که د خاون ماما دی، د خاون تر دی، د خاون د تر زوی دی، دا ټول په الحم کې راځي. او دې ته نبی علیہ السلام مرگ ویلی. دا د زنانه د ایمان د پاره په منزله د مرگ دی، داسې نقصان رسوي. نو د شرعي پردې اهتمام پکار دی. بلا ضرورت شرعي زنانو ته د کور نه راوتلم درست نه دی. لکه ضرورت کې بازار کې ګرځېدل نشته، ضرورت کې زنانه د پاره نور صدا سے کارونه مارونه نوکرۍ نشته. دارنګ مخلوط تعلیم خو شرعاً حرام دی. د زنانه مثال په تور علماء دا ذکر کړي د خپل والدینو زیارت ته ځي، ملاقات ته ځي، د مور او پلار کور ته ځي. عیادت هم د زنانو د بیمار تپوس زنانو لپاره مسنونه طریقه ده. کم شریعت مطابق تعزیت ته نو دا زنانم کول شي، هغې له به دا څنګه ځي؟ په پرده کې بروزي. الله ویا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے زما پیغمبر بیبیانو ته دی وایا، د خپل لونو ته دی وایا، د تمام مؤمنانو زنانو ته وایا چې دای که د شرعي ضرورت مطابق د کور نه روزي نو یدنین علیهن من جلابیبهن، درنې برکې او پړونی دی را په سر کې. دا حکم دی د شریعت. او دا مسله ده د زنانه د لاس او مخ کله کله په کور کې مسکې نو ګوره دوره دا مړوند پورې لاسونه سرګندېدل جایز دي، مخ سرګندېدل جایز دي، ظاهرا قدم به پټ وي. خو یو د پردې مسله ده. د پردې مسله دا ده چې د زنانه داسې شرعي پرده ده چې لاس به هم نه ښکاري. دا به برکا او پړوني کې پټیا د دستانې ورته چې د زنانه مخ دا به باقاعده پرده کې وي. صرف چې هغې یو سترګه څرګند وي، یا دا زمونږ د صحیح مسلمانانو کې شرعي برخې چې دي چې هغې له سترګو له مخې له جالۍ ده، دغه طریقه ده. زنانه له پکار دا دی چې د کور نه بهر روځي نو که وړې وي نو دا د نرۍ جرابې استعمالی چې دي د بدن څه حصه دا ښکاري نه، خو دا به ضرورت په بنیاد روځي. او که روځي نو ګوره نبي علیه السلام څه ویلي؟ زنانو ته ویل ستاسو د لارې په منځ تلو حق نشته. دا د نبي علیه السلام فیصله ده. زنانه چې په لاره ځي نو د لارې په منځ د تلو د دی حق نشته، یا به یو طرف له ځي یا به بل طرف ته ځي. او د دې حکم نه پس د صحابیاتو عجیب شانو حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام ورته ویل لارې په منځ کې د تلو حق مو نشته، یا به یو طرف له یا بل طرف ته. وایي زنانه به د لارې داسې اړخ لتلې چې برقا او څادر به کله دیوار سره لګېدو. دا د الله د حبیب فیصله وه. که بنا بر ضرورت شرعي م روځي نو د لارې په منځ به نه ځي. او بیا به څنګه روځي؟ زنانه چې د کور روځي ساده نه ساده جامې، ساده نه ساده برقه. دا اهل علم لیکلي روح المانی ذکر کړي. بعض زنانه برقه وي خو هغه داسې رنګیله کپړه وي چې هغه رنګ خلک ځان ته متوجه کوي. کله په هغه برقې او پړوني باندې داسې بوټي شوي چې خلک ځان ته متوجه کوي. نو اهل علم لیکلي داسې برقه او پړونه استعمالول ناروا دي، دا ناجایز دي. ساده برقه وي. زنانه چې د کور روځي نو دا به داسې خوشبویي نه لګوي چې د هغې بوی پردو سړو باندې ولګي. نبی علیہ السلام فرمایلی کما زنانه چې د کور نه راووته بنا بر ضرورت او دې عطر لګولي او خوشبویي لګولې وه او دغه بوی په پردو نارینه ولګېدو فهیه کذا و کذا، یعنې زانیه. سید الکائنات وایي دا بدکاره ده، دا بدکاره ده، دا بدکاره ده. 3 پیرې ویل. ابو هريره رضی الله عنه زنانو کته ولې وی کوم ځای نه راغلې؟ وی جومات نه. وی خط جومات لته او داسې یہ نظام دے مزین کڑے خوشبوئی دی لگولے. وی نبی علیہ السلام فرمائلی کم زنانا چی دی جماعت دراتلو دا پارزان مزین و خوشبوئی دارکو داغی مز قبلی گنا ترسو چی تلی نی او دا سے غسلی نی کڑے لکا دا جنابت غسل چابوئی موی ختم شی. بائی زنانا دی حج تزی عمرے لزی یا بعض نور جماعتونو کی کل دا دعوت پروگرامی پردکی نو کچرے عطر استعمال کل داغی مز داغی عبادت دا اللہ پا حضور کی نقبلے داغی مز. او دا گوڑا چی جماعت لرازی خوشبوئی لگولے نو داغی مز نقبلے گی. او چی کلا بازار دا پارے خوشبوئی لگولے، دا زیارت او دا قبر دا تلو دا پارے خوشبوئی لگولے، یا دا اسمبلی دا تلو دا پارا داغی دا پارے خوشبوئی لگولے، نو داغی بس حالی
چې جمعات ترازی یو زنانه را روانه وا فاروق اعظم رضی الله عنه کته خوشبوئی بوئی دا کو درو چتا کا ورلوی دادی سکړي او وی فرمایل وی د ناری نو زړه دی پوز سره دی فاروق اعظم رضی الله عنه فرمایل وی د ناری نو زړه دی پوز سره دی تا ولولي خوشبوئی لګولې نو زنانه ک بنا بر ضرورت د کور بار روزي نو دا به خوشبوئی نه استعماله دا سے حالات بنے استعمالی چې ناری نه دی لوګوري ځکه او حدیث کې راغلی ویلان الله الناظر والمنظور الیه الله لعنت وی پاغ ناری نه چې پردو زنانو ته ګوري او هغه زنانه باندې لعنت وی چې دا سے حال جوړ کړي چې خلق ځان ته نظر کولو متوجه کړي دا بدا سے لباس دا سی کالی بنی چې داغي आवाज اورېدې شي د زنانه د بنگړو आवाज داغي د پانځې بو आवाज قران کې الله وی ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن زنانک پلا رزی نختی باندې ک پانځي بنظم کې تبه نه راچي چې ناری نه داغي आवाज واونري داغي आवाज واونر مداب زیورات بالکل سرګندینا خپل زیب و زینت به بالکل سرګندینا دای د پاره د ایمان نفس اهم شی سره هغه پردې اور دام یو مسله بعضی دیندار خلق داسی زنانه لکه ضرورت راشي نو دا غره سفر د غیر محرم سره نشي کوله لور سره سفر نشي کوله هغه چا سره چې دی ور سره نکاح کی سفر نشي کوله دا سي دا هغه چا سره چې نکاح کیږي دا بخلوت او یوازې والے نه کوي ځکه تاسو اوریدل چې نبی رسول الله فرمایلی کما زنانه چې پردي سړي سره خلوت راغ دریم سوک ده دریم شیطان منځ لراغله دریم شیطان منځ تراغله د پردے اهتمام مې زما عزت مند زنانه او د پاره د پردے حکم ده او الله فیصله کړي سورہ احزاب کې وی وقرن فی بیوتکن فکورن کې اوسې گئی ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى د اسلام نمخ کې د جاهلیت په زمانہ کې لکه زنانه او به اظهار د زیب و زینت کولو وای دا څه بن کوي دا څه اظهار د زیب و زینت بن کوي مدینه چې موږ اجتناب کو د پردې اهتمام کو اول خو بلا ضرورت د کور چرونو نام یو مسله د خاوند د اجازت نه بغیر به زنانه د کور نه روز یو حدیث پاک کې راغلی کوم زنانه چې د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه وروته نو د الله قهر او غضب ورته متوجي شي تر سوچ واپس تللی دا که چرتزی او عطلم شریعت لجایزی که یو خاوند مثال په تور خزی لوي چې د بازار کې ګرځي نو دا خو خاوند الله او د رسول مخالفت کوي یا هغه ته نور داسې ویل لکه مخلوط کالجونه او سکولونه دي هسپتالونه دي او خاوند یا پلار یا ورور اجازت کړي نو دا خو شرعاً مجرم دی کم زیل چې شریعت اجازت کړي چې لاړه شه نو التبر خاوند اجازت معتبر شي بازار د پاره ګناه د پاره که خاوند اجازت کو نه شریعت ویلي کدی او خو خاوندم د خو چې د ګناه حکم ورته کوي نو زموږ علماء لیکلي لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق د خالق نافرمانی چې راضی د مخلوق خبره بنل بنی بیا نو خاوند کده ګناه د نافرمانی حکم کوي پدې کې زنانا او خپل خزه او بیبی ته د خاوند تابعداري نه د پکار بلکې نافرمانی وکړي دا سه حالاتو کې چې موږ